صاحب د قصیدې برده یو ډېره مزیداره قصیده جوړه کړې ده، نعت هغه به کې قصیده ورته وایي، اشعار دي، شعرونه دي، مونږ خلک ورته نعت وایو. مزیدار ټول د پیغمبر علیه السلام صفتونه دي، د نبي علیه السلام د معجزو ذکر دی پکې. نو چا ته تپوس وکړه چې تا د نبي علیه السلام دا نعت څنګه جوړ کړو؟ هغه په جواب کې لیکي چې ما د نبی علیه السلام دا صفت او دا نعت په دې جوړ کړ چې یو زمانه کې ما د یو بادشاه صفت جوړ کړو. پخوانو شاعرانو به د بادشاهانو صفتونه کو، ما د یو بادشاه په شعرونو کې مدح یو قصیده یو صفت لیکلی و. نو چې دغه بادشاه له ورغلم او ما ورته هغه شعرونه وویل، نو هغه له ډېر لوی انعام راغی. د بل بادشاه مې بیا ولیکله، هغې بادشاه له لاړم او مې چې مې صاحب ستا یو صفت لیکلی دی واوروه، همې واوروه، هغه هم ډېر لوی انعام راغی. نو ما به د بادشاهانو صفتونه لیکل او د هغوی دربار ته به تلم، هغه به مې ورته اورو او پیسې به یې راکولې. په اتفاقا زه ناجوړه شوم او په دې خپو شل شو، دواړه خپې مې شلې شو، کټ کې پرېوتم. چې کټ کې پرېوتم په زړه کې مې سوچ کوو چې بنده خدای پاک در شعر و شاعري در کړې ده، ښه شاعر او تر اوسه پورې تا د بادشاهانو صفتونه ولیکل او د هغوی شعرونه دې جوړ کړه او بله پیسې دې پرې وګټلې. راشه د خپل پیغمبر هم یو صفت جوړ کړه کنه. د نبي علیه السلام مبارک په حق کې مې یو نعت جوړ کړه، وی ډېر ښایسته مزېدار نعت مې جوړ کړه، ښکلې صفت مې او جوړ کړه چې کوم قصیده برده یې لیکلې ده. او اوده شو، وی چې اوده شومه نو په خوب کې مې د دواړو جهانو مبارک سردار ولید. دا مې جوړه کړه قصیده، یو ځل مې اوده شو، څوک څه نه دي خبر. اوس ځکه شل پروت یم په کټ کې، دواړه خپې مې شلې دي فالج والې. نبي علیه السلام مبارک مې په خوب کې ولیده، وی زما متعلق داسې نعت جوړ کړی دی. مې چا صاحب دا خو د ډېرو بادشاهانو صفتونه کړي دي، د ډېرو بادشاهانو نعتونه دې جوړ کړي دي، زما دې جوړ کړی دی. او صاحب اوس بېګا مې جوړ کړ، واوروه ما ته. وی ما نبي علیه السلام ته هغه ټول شعرونه واورول او قسم دی چې د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ما هغه شعرونه بیا هغه نعتونه. نو یو زور پاک مبارک مسکي و خندلې او د خوشحالۍ نه به دا سر داسې راقو، سر مبارک بیا راقو لکه یو سړی یو نعت وی او نور خلک یې اوري او جوش کې راشي، دا خلک دا سرونه ورته داسې راقوي د خوشحالۍ نه. بشیر حافظ صاحب چې وایي موږ هم د سرونه راقو که نه. وی نبي علیه السلام مبارک خندل مسکي او سر مبارک یې داسې راقو. وی چې ما کله هغه نعت خلاص کړ، وی پیغمبر علیه السلام مبارک خپل صادر کوز کړه د ځان نه. یمني صادر په عربی کې یمني صادر هغه زمانه کې د یمن صادر ډېرې قیمتي به وي، لکه اوس خلک د مختلفو علاقو صادرې وي او قیمتي صادرې وي هغه استعمالوي. یمني اعلی صادر د نبي علیه السلام هغې له ځان نه کوز کړه، په ما د پاسې یې واچو. دا ستی نام زه خو دې اوس خوب کې چې سهار راویښ شم ومې کتل د پیغمبر علیه السلام هغه صادر را باندې د پاسه پروت، چې خوب کې را باندې کم اچولی د پاسه را باندې پروت، په ویښه پروت دی. ډېر زیات خوشحاله شوم چې خپه مې وړه کړو، خپې مې جوړې دي بلکل ټیکې، خپې مې راغونډې کړې ټیک دي، نه درد شته نه پالش شته نه شلتوب شته. خپې مې کوزې کړې، د نبي علیه السلام مبارک صادر مې ځان نه تاو که جوړ شو. ډېر زیات خوشحاله شوم چې ګوره د بادشاهانو صفتونه به دې کول، پیسې به دې ګټلې. د نبي علیه السلام د یو نعت جوړ کړه، پیغمبر علیه السلام د سره په خوب کې ملاقات وکړه، صادر یې دله قیمتي په تحفه کې درکړه، خپې مې جوړې شوې د فالج نه. وی زر مې اودس وکړه، د سهار د مانځه وخت یو اقا صادر مې په ځان راواچول، ډېر زیات خوشحاله یم. کور خلکو را منډه کړه، څه چلو شو؟ قصه مې وکړه چې دغه الله پاک جوړ کړم. څه چلو شو؟ مې لږ صبر وکړې، مونځ را نه ځي، دا مونځ کوم نو بیا راځم، بیا به درته نوره قصې کوم. اودس چې مې وکړه مانځه له روا شوم، صادر مې تو کړه، زمونږ د علاقې یو لوی بزرګ دی، په منډه را روان دی، د لاسه کلک ونیو ودرېږه، چېرته دی؟ مبارک شه چې خدای پاک جوړ کړي، چېرته دی؟ مې چې مانځه له ځم پرې مې در مانځه وخت دی، ویې لږ صبر وکړه، ما ته هغه نعت ووایه چې تا بېګا جوړ کړی دی. هغه نعت راته ووایه چې تا بېګا د نبي علیه السلام په صفت کې جوړ کړی دی. وی ما ورته چې ته پې څه خبرې؟ ځکه چې ما بېګا جوړ کړی دی، د شپې مې نبي علیه السلام ته په خوب کې اورولی دی، هغې نه خو څوک خبر نه دي، خو بېګا وجود شوی یم، تا ته څه پته لګي؟ وی ولې ما ته پته نه ده چې بېګا ته نبي علیه السلام ته لوسته او هغه راته خندل او سر مبارک یې د خوشحالۍ نه درته راقو. زه نه یم خبر، هم ډېر لوی بزرګ، زه په هغه مجلس کې ناست وم، شابل اول به ما ته دغه نعت وایه، د هغې نه پس ومانځله دی، هغه نعت مې ورته وویل، بیا جومات ته مانځله لاړم. نو پیغمبر علیه السلام متعلق چې څوک دا درود خو د پیغمبر علیه السلام صفت دی که نه، د نبي علیه السلام نعت چې وی نو خو د نبي علیه السلام صفت پکې. درود څه شی دی؟ د پیغمبر علیه السلام صفت دا معنا چې د نبي علیه السلام متعلق دعا، اللهم صل یا الله په نبي علیه السلام باندې رحمتونه نازل کا، پوره دعا دی وکړه، یا الله سلامتیا پې نازلې کا، دعا دی ولا وکړه. نو یا صفت کول او یا دعا نبي علیه السلام ته کول، یا د پیغمبر علیه السلام په حق کې د رب العالمین نه د رحمت سوال کول. نو درود شریف چې څوک هم ووایي د پیغمبر علیه السلام صفت چې چا هم وکړه، پیغمبر علیه السلام په الله خبروي او نبي علیه السلام په خوشحالېږي هم. دا یاد وساتئ.
بعض خلک دې نعتونو ته هم بد وایي. نعت خو د نبي علیه السلام صفت دی او پیغمبر علیه السلام په خپل صفت خوشحالېږي چې زما د پلار څوک صفت کوي، زما د نیکه څوک صفت کوي، زما د رور څوک صفت کوي، زه پرې خوشحالېږم. نو چې د ښکلي پیغمبر صفت څوک وکړي نبي علیه السلام به پرې نه خوشحالېږي. زما چې ته صفت کوې زه به څومره خوشحالېږم. زما متعلق چې ته شعر جوړ کړې زما صفتونه وکړې زه به څومره خوشحاله شم. دقه رنګې چې د نبي علیه السلام صفت کوې په هغې درود وې د دواړو جهانو مبارک سردار پرې ګورې خوشحالېږي. نو د درود شریف ډېرې زیاتې فایدې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په میدان کې یو سړی وی د هغه ګناهونه به یو تله کې واچولی شي او نیکۍ په بله تله کې دواړه به وتللی شي. نیکۍ به سپکې شي او ګناهونه به یې درانه شي. اعلان به وشي چې دا فلانکې سړی دا د جهنم ته روان شي. فرشتې به یې ونیسي او جهنم ته به یې روان کړي. الله دې مساتي. لکه غټ غټ زنځیرونه به یې په هغې به یې تړي او د انسان به هم دومره نه لکه راڅومره چې دلته دی. د جهنمي سړي وجود دا به دومره وي چې یو غاښ به یې د احد د غر عمره یو غاښ او دونه به دې غټي دومره چې د ناستې ځای چې کوم ځای کې دې کیني هغه به 48 میله وي. د مکې مکرمې او د جدې په منځ کې 48 میله مزل دی. دومره ځای کې به دې ناسته کوي. دومره غټ وجود به وي او په کوم زنځیر چې دې تړلی وي په کوم زنځیر تختېدې خو نه چې خو دا تړي یې د هغه د هغه تذلیل پرې کوي چې هغه بېعزتي پرې وشي. وایي که د هغې زنځیر یوه کړی دې راوړه او د دنیا په یو غر دې کېښه او د نا دومره درنه دی چې هغه غر به خورې خورې شي. الله دې مساتي. نو به هر کیف دغه جهنمي اعلان به پرې وشي چې جهنم ته روان کړي. وی آدم علیه السلام به د الله د عرش لاندې ولاړي او د جنت د پاڼې په شانتې شنې جامې د کجورې د پاڼې په شانتې شنې جامې به چوي. نبي علیه السلام ته به آواز وکړي یا احمدو. د پیغمبر علیه السلام نوم احمد هم دی محمد هم دی صلی الله علیه وسلم. راشه نبي علیه السلام به ورشي وی هله ستا هغه امتي جهنم ته روان کړي دی کسې امداد ورسره کړي هغه روان دی. نبي علیه السلام مبارک به آواز وکړي راوګرځوئ دا سړی څوک د فلانکې د فلانکې هله راویې فرشتې به نیغ به راکاږي جهنم ته نه به راګرځوي. نبي علیه السلام بیا به آواز ورکړي فرشتو دا لږ راوګرځوئ د داسې یو نیکي ما سره پاتې ده. حساب کتاب یې وشو نیکي او ګناه وتللی شو خو یو نیکي پاتې ده دوباره ورسره حساب به کوو. فرشتې به یې نه راګرځوي. نبي علیه السلام مبارک به بیا آواز وکړي چې فرشتو دې راوګرځوئ د ده په نیکو کې یوه نیکي ما سره ده چې دوباره ول هغه نیکۍ او ګناه وتلي. بیا هغه فرشتې به ورته آواز وکړي چې ستا کتاب کې تا باندې چې کوم قرآن نازل دی په هغې کې دا آیت نازل دی علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. چې د جهنم کومې فرشتې دي هغه ډېرې زیاتې سختۍ لري زړه یې په چا هم نه نرمي او چې الله ورته څه حکم کوي د هغې پابندي کوي د الله د حکم نافرماني نه کوي. نو زمونږ زړه سخت دی زمونږ په چا زړه نه نرمېږي. مونږ ته چې الله څه حکم کړی دی د هغې پابندي به کوو. مونږ ته الله دا حکم وکړو چې دی جهنم ته بوځه جهنم ته به یې بوځو. وی زه څوک یم یو نیکي ما سره ده. وی تا الله ته ووایه نو الله به مونږ ته ووایي نو مونږ به واپس د هغې نه پس به نبي کریم صلی الله علیه وسلم الله ته رجوع کړي چې یا الله دا فلانکې بنده دی زما جهنم ته روان شوی دی او د دې یو نیکي ما سره پاتې راغه تللی شوی نه ده. دې فرشتو ته الله حکم وکړه چې دا سړی واپس کړي. نو الله به هغه فرشتو ته حکم وکړي چې دا سړی واپس را واپس به کړي. بیا به یې راولي نبي ځان د هغه تلې سره خوا کې به یې ودروي. نبي علیه السلام به د دې لستوڼي نه یو رکوټې پرچه راوباسي رکوټې غوندې کاغذ او دې سړي له به یې ورکړي چې دا ستا نیکو کې یو نیکي کمه ده او ما سره وه دا دې هغه نیکو کې واچوه. دا سړی چې داسې وګوري پیغمبر علیه السلام ته نو او به یې نه پېژني چې دا څوک دی. دې سړي وایي دا خو زما نیکۍ او ګناه تللی شو ګناهونه مې درانه دي ډېر ګناهګار یم او نیکۍ مې سپکې دي او په ما د جهنم اعلان یو ځل وشو دا دوباره بیا مې ورالولې دا رسوایي او دا شرموی مې دا به اوس بیا زما نیکۍ او ګناهونه تللي کېږي نو په دې رکوټې کاغذ څه کېږي نو دونه پوټې کاغذ دی. اوس به بیا را باندې په دې 14 ځلې شرقامه کې اوس اعلان به کېږي چې فلانکې د فلانکې زوی د جهنم ته ځي نو دا خو یو ځل وشرمېدم بیا به م شرموی. نبی علیه السلام به فرمایي چې خیر دی لږ صبر ته وکړه. فرشتو ته به وایي شا به وتلی دوباره ورنه بیا به یې هغه نیکۍ په یو تله کې کړي ګناهونه په بله تله کې ګناهونه بیا درانه شو نیکۍ سپکې شوې. هغه کاغذ به پیغمبر علیه السلام مبارک را واخلي او په هغه نیکو کې به وله واچي بس نیکۍ به یې درنې شي او ګناهونه به یې سپک شي. دونه رکوټې پرزه ده. سړی هم حیران شو فرشتې هم حیرانې شوې ځکه نیکۍ درنې شوې. مخکې پې د جنت جهنم اعلان شوی اوس به پې اعلان وشي چې فلانکې د فلانکې دوی د جهنم په د جنت ته روان شي. دا سړی به ډېر زیات خوشحاله شي. نبي علیه السلام د دې مخ مبارک نه به رڼا خېږي زر به رامنډه کړي د پیغمبر علیه السلام د تندې به ښکلوي لاسونه به وله ښکلوي ته یې څوک ته خو ما ونه پېژندلې زه خو د لوی غم مصیبت خلاص کړم
ما خو دا پټې کاغذ دی په دې به زما څه وشي د جهنم نه دې بچ کړم او ته یې څوک چې تا دونه امداد ما سره وکړو دا کاغذ کې څوک چې دا دونه دروند وزن یې پټې کاغذ او زما پې نیکۍ درنې شوې نبی علیه السلام مبارک به فرمایي زه ستا پیغمبر یم هغه پیغمبر چې تا زه لیدلی نه یم او په ما دې ایمان راوړی نه لیدلی زه ستا پیغمبر یم دا ګورې وروڼو یاد ساتئ مونږ پیغمبر علیه السلام نه دی لیدلی الله دې راته د قیامت په میدان کې په ښه انداز وښیي چې مونږ یې د جنډې لاندې یو مونږ ته الله وښیي الله دې قبر کې مونږ ته په صحیح طریقه چې مونږ مسلمانان یو نیک عمل یو الله را سره ملاقات دا ولې یو موقع کې پیغمبر علیه السلام وفرمایل یاره ارمان ته ما خپل رونه ولیدې افسوس دا خپل رونه ته ما ولیدلې صحابه را مخې شو دا الله رسوله ولې مونږ ستا رونه نه یو زمونږ خو وینې که نه وی نه تاسو خو مې ملګري یې ملګري مې یې رونه مې نشته صاحب څوک رونه یادی وی رونه زما هغه مسلمانان دي چې وروسته به پیدا کېږي زه به یې لیدې نه یم او په ما به ایمان راوړي الحمدلله نو ارمان که ما دغه خپل رونه ولیدلې نو مونږ ته پیغمبر علیه السلام ګورې رونه ویلي دي او بیا زمونږ د ملاقات ارمان کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه سړي ته وفرمایي چې ته زه ستا هغه پیغمبر یم چې تا زه لیدې نه وم او په ما ته ایمان راوړی دی ډېر به خوشحاله شي دا سړی لاس پې به وله ښکلوي تندې به وله ښکلوي صاحب دې پرچه کې سو وی دا ستا هغه درود و چې تا به ما باندې دنیا کې وې ما دله جمع ساتلي و ډېر ورځې له چې ستا په کار راشي دومره بهتر شی دی درود چې ته ووایې د درود فایده ګورې تا ته ده نبي علیه السلام ته نه ده که ته ډېره م ووایې چې یا الله نبي علیه السلام یې رحمت نازل کې درود پې نازل کې رحمت پې نازل کې نو زما په وینا الله د پیغمبر علیه السلام مرتبه نه اوچتوي د هغه چې خپله کومه مرتبه ده هماغه ده د دې فایده ګورې مونږ ته را رسېږي لکه ته بیټري دیوال ته ووایې رڼا دیوال ته وکې نو دیوال په رڼا څه کوي هغه رڼا هغه عکس واپس تا په دې مخ را پرېوځي فایده تا ته ده دغه رنګې د درود شریف فایده نبي علیه السلام ته نه رسېږي دا مونږ ته را رسېږي او یو واقع کې راځي چې یو بزرګ دی هغه لیکي چې یو سړی په خوب کې ولید او دا سړی په قبر کې پروت دی تپوس ته کوي چې حال دې سړی وی الله وبخله هلکه ته خو ډېر زیات ګناهګار وې تا الله په څه وبخلې وی چې قبر کې څنګه کېښودی شوم او د دنیا دا لړمانان او ماران دا را په مخه شو او فرشتې سره دا ګروزونه دي او سټکي دي دا را په مخه شو وی مې چې غرق شوې تباه شوې اوس به څه کېږي ګیر چاپېره په دې قبر کې لړمانان او خاماران ماران ننتو دي او فرشتو سره سټکي دي د اوسپنې غټ غټ اراته ولاړ دي او د دې فرشتو له دې خولونه او د دې سپېمونو د اور لمبې خېږي وی مې چې الله ګیر شوې خدای څه به کېږي یو فرشته تې را مخکې شوه او ما نه تپوس کوي د قبر متعلق رانه تپوس کوي سوال رانه کوي ما نه جواب بلکل هیر شو چې څه جواب وله ورکړم دومره هیبت په ما راغی چې ما سره جواب نشته وی دې کې یو خشته شکل سړی راغی ډېر خشته مزېدار ښکلی او چې څنګه راغی د هغه فرشتې نه را مخکې شو او دا لاسونه یې داسې کړل هغه نورو د عذاب فرشتو ته چې مه راځې صبر شی کړه او لاسونه یې خواره کړل او ما ته مخامخ ودرېده هغه ته وایي تپوس دې کوه هغه ما نه د قبر سوال کو او د ښکلي سړي به ما ته وي شا به دا جواب وله ورکوه ما به جواب ورکړ هغه به بل سوال کو د ښکلي سړي به ما ته وي جواب ورکړه شا به داسې ورته ووایه ما به ولې جواب ورکړ هغه به بل سوال کو دغې خشته سړي به راته جواب وخو ما به جواب ورکړ هغه فرشتو ته وي ځې دله به عذاب نه ورکوي وي هغه سټکو والا فرشتې او هغه ماران او هغه لړمانان او هغه چې د خولې نه د اور لمبې دي هغې ټولې رانه رخصت کړې ډېر زیات خوشحاله شم چې خدایه د لوی مصیبت خلاص شو په مارانو اجدهاګانو لړمانانو کې ګیرم او په عذاب کې ګیرم او دې سړي بچ کړم او جواب رانه د فرشتو هیر شو ده راته هغه جواب وخو الله چې دا سړی څوک لاس ته مې کلک ونیوته یې څوک زه خو د لوی مصیبته بچ کړم وی زه انسان نه یم زه ستا درود یم درود چې په نبي علیه السلام باندې وي مال الله شکل را کړی تا چې دنیا کې ګناهونه خو دې ډېر کول خو چې کله به وده کېدې نو په نبي علیه السلام باندې درود وی مال الله زه ستا هغه درود یم ماله خدای پاک دا شکل راکړه او الله راولېږلم چې د ستا امداد وکړم او ما سره امداد وکړه دا د درود شریف فضیلت او برکت نو په درود کې ګوره ډېر لوی خیر دی ډېر لوی فضیلت او ډېر لوی برکت دی او وخت پې څومره لګي زما په خیال چې یو 15 منټه ته وی نو 50 شپېته سلو ته رسولی شي او فایده پکې ډېره زیاته یو کتاب د درود شریف په حقله باندې یو عالم لیکلی دی دلایل الخیرات ورته وایي ټول په نبي علیه السلام درود دی نو دی لیکي چې چا ته تپوس وکړو دا تا څنګه ولیکه دا دې ولې ولیکه وی چې دا یو ځل په لاره باندې روان وم
هیوان بل خوا منډې وام چې اوبه به پیدا کړم اوبه وڅښم خو هېڅ انتظام نشته ما چې خدای را تندې نه مرې وی چې داسې مې وکتل په هغه ځنګل کې یو کوی مې صحیح کړ کوی را ورغلم چې مې وکتل اوبه پکې دي خو بورقه نشته ما وی چې یاره اوس کوی خو پیدا شو خو بورقه نشته او خو د ځنګل هغه کوی هغه ډېر جور کوی هغه په ګزونو باندې لري جوري دې نه به اوس اوبه څنګه راوباسم نه بورقه شته نه رسی شته نه د کوزېدو څه انتظام شته چې د کوی ته کوشمه ډېر پریشان یم داسې منډې وم داسې منډې وم یو ماشومه جینۍ او چیلی ګډې سره یې شپونکی راغی ولیده په ما پوه شوه را منډه کړې کاکا څه کوې مې چې بچې اوبه نشته دې ګډو چیلو کې سره د اوبه موبه چاته نه دي ساتلې زه خو له تندې مرمه او د اودس مې ضرورت دی اوبه اودس هم نشته تندې مرم وی چې دا کوی دی که نه مې چې کوی خو بچې دی خو بورقه نشته تا سره که څه لوښي وي رسی وي چې زه پرې اوبه راوباسم ځان له او بابا اوس به دله راوباسم ماشومه جینۍ ده نابالغه پېغله ملا نه ده راله او د هغه کوی په غاړه باندې ودرېده او څه کلمې وویل او په دې کوی کې چوف کړه چې چوف یې کړه د کوی هغه اوبه راوچتې شوې د کوی سر له راورسېد را ډک شو پېسکه کاکا اوبه په لپو لپو مې ترې اوبه وڅکلې تږي وم ځان مې موړ کړ او دس مې پرې وکړ بیا هغه جینۍ ولاړه ده کاکا کار دې پوره شو ما وی او وی بیا څه ووایې ته دا مې ووایې چوف یې کړه اوبه بیا خپل ځای له ویښه لاړه جینۍ مې کلکه د مټه ونیوه چې ته پیری یې هغه فرشته هغه د جادو زده دی دا دې څه لوبه وکړه یو ټکي دی اوبه د کوی سر ته رالی او بیا دې بل ټکي اوبه ویښله رالی دا دې څه وکړل وایي ما ته وایي چې نه خو زه فرشته یم او نه پیری یم زه خو شپونکی یم او دغه اخوا غرونو شاته مې کلی دلته مې کور وایي ما وایي چې دا دې څه وکړل څه دم دې زده دی جادو دې زده دی وایي نه دا خو ما د استاد نه یو راکوټې ټکي زده کړی دی او چې سا جت مې دا ټکي ووایم پروردګار مې هغه حاجت پوره کړي هر څه ټکي هر څه جاجت وی مې چې شابه ما ته هغه ټکي وښایه وی درود شریف یې راته وښود چې دغه درود شریف دی بس په نبي علیه السلام درود شریف ووایم نو چې څه مې حاجت دي هر قسمه چې وي به دغه درود ووایم او رب العالمین مې هغه کار کوي شور مخ را روان شي زما په چیلو باندې حمله کوي خو چې درود شریف ووایم او چوپ یې کړم اشر مخ واپس تښتي زم ته محفوظ یم او زما ګډې چیلی هم ته محفوظ په دشته بیابان صحرا کې ګډې چیلی سره ومه که د اوبو مې ضرورت شي او که د ډوډۍ مې ضرورت شي دغه درود ووایم او چوپ یې کړم پروردګار ډوډۍ هم راکوي اوبه هم راکوي او ورته راکوي خو عقیده د دغې ماشومې مضبوطه وګورئ یقین یې مضبوط زمونږ هغه عقیده او هغه یقین نشته که زمونږ هم هغه عقیده او هغه یقین راغی او دا مو پخته ایمان شو پوخ یقین هم شو چې مونږ هم درود شریف ووایو پروردګار به پرې زمونږ مشکلات حل کوي نو یقینا به الله هم هغسې کوي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چا په خوب کې ولید امام شافعي صاحب خو ډېر لوی بزرګ و د دین امام و چا تپوس وکړو الله سره څه وکړ وي الله وبخله او ډېر لوی جنتونه خوشحالۍ راله راکړه او وی ته ډېر لوی امام یې د دین د ډېر لوی خدمت کړی دی ته به خدای ولې نه بخلې وی نه نه ګورې په هغه نورو څیزونو نه په یو ټکي یو بخلم صرف یو ټکي باندې چې ور مخامخ شو مې چې الله ته به راسره حساب کې څه به کېږي وی شافي تا یو عمل کړی دی او په هغه عمل دې بخم او جنتونه هم در کوم نورې قصې دې پرېږده ځې جنت ته بوله یو عمل باندې نور منځونه وغار څه ذکر هم الله ونه کوي یو عمل هغه څه عمل دی وی ما به یو درود شریف وی اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون یا الله په پیغمبر علیه السلام درود شریف نازل کې څومره چې خلق د نبی علیه السلام ذکر کوي او که څوک یې نه یادوي که څوک یې یادوي او که څوک یې نه یادوي لکه دنیا کې خو دوه قسمه خلق دی څوک په نبی علیه السلام یادوي او څوک به یې نه یادوي نو که څوک یې یادوي نو د هغې خلقو د یادولو چې څومره زمانه ده نو هغه درود هم پرې ویم او چې څوک یې نه یادوي د دغې خلقو د نه یادولو چې څومره زمانه او ژوند دی نو هغه موله درود ویم ډېره ټوله زمانه پرې درود ویم دا یو ټکې به مې وی چې دغې درود د برکت نه به وبخلې د جنت د درود شریف ګورې وروڼو ډېرې زیاتې فایدې او د ټولو نه غټه فایده یې درته وښیم د غټو نه غټه فایده هغه دا ده چې ته څومره درود ووایې نو یو فرشته را درود راوالي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وړي او د پیغمبر علیه السلام په حضور کې ودرېږي هغه فرشته ورته وایي ای د خدای رسوله نن فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي په تا دومره درود ویلي نو چې د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ستا او ستا د پلار نوم واخیستی شي وایه ردې نه بهتره څیز بل شته زه خو اکثر طالبانو ته وایم زه یم که درود شریف یو ثواب هم میلونی شي خو چې دومره وشي چې د نبي علیه السلام په مخ کې ستا او ستا د پلار نوم واخیستی شي دا هم ډېره لویه خبره نو د درود د برکت نه ستا نوم د پیغمبر علیه السلام مخکې اخیستلی